په دې اخرو کې امریکا دوه پلانه لرل، یو A او بل B پلانونه وو. اول به د امریکا په پلانونو وغږیږو، بیا به د امریکا په تګ او بیا چې امریکا تګ نه مخکې د مابین کې څه وکول، په دې به خبرې وکړو. اول خو زه هم زما په شمول ډېر افغانان خوښ دي چې امریکا لاړه او کډه یې جمع سوه، وایي تا له خو دې د موږ توبۍ خپل سپي دې در وتړه. نو امریکا هم دغسې شوله، د هغې له خو د موږ توبۍ خپل سپي دې وتړي. خو راځم بیرته اصلي موضوع ته، د امریکا A او B پلان. کله چې افغان حکومت امریکا ضعیف که او د امریکا ماموریت پای ته رسېده، جو بایدن هم دا اعلان کړی و، دوی غوښتل چې افغانستان هم بیرته د عراق یا سوریه په حال باندې ټکر ټکر په وینو لړلی باندې شاته پرېږدي چې موږ بیرته ورته احتیاج او محتاج واوسو. خو دا پلان ورته ولسمشر ناکام که. د دوی اراده او پلان دا و، دغه 2 کالونه دی په دغه پلان باندې کار کوو چې طالبانو ته په قطر کې دفتر جوړ کړ، طالبان رسمیت ورته ورکړ، طالبان قوي کړل، طالبان راجي کړل، طالبانو ته یو منصب ورکړ، دوی د افغانستان قدرت ته ورسول. نو دوی غوښتل چې طالبان کله په حکومت حملې وکړي، حکومت ورته په دفاع کې جوابونه ورکړي، یو جګړه ورسره وکړي. په دغه جګړه کې به افغانان دواړه طرفه مړه کیږي، کورونه به ورانیږي، کونډې، یتیمان، اسیران ټول به د مابین ته راځي او بدبختي به جوړیږي او هیواد به په سرو وینو لړل کیږي. چې کله هیواد په سرو وینو ولړل سو، د بدبختۍ مرکز وګرځېده، ښه ګاونډیانو ته احتیاج او محتاج څه، له هغې وروسته به امریکا ووځي، بیا به موږ ټول امریکا پسې چغې ووسي مه وځئ، موږ مه پرېږدئ، موږ سره مرسته وکوئ، د موږ په دې حال مه پرېږدئ، دغه حالات ته به موږ ورسیږو. خو نه، ولسمشر د دغه A پلان په ډګر کې ماتې ورکړله. ولسمشر خپل ټول پوځ ته امر وکړ او ورته ویې ویل چې یو هم جګړه ونه کوئ، وسلې کېږدئ، جګړه ونه کوئ او تسلیم سئ، د دې لپاره چې په هیواد کې وینې ونه بهیږي، هیواد خونړی نه سي، د خلکو کورونه وران نه سي، د چا بچیان یتیمان نه سي، د چا میندې سرتوري نه سي، کوم پلار په ملا مات نه سي. د دغه ټولو د بچ کېدلو لپاره، ځکه دغه سیستم موږ په 90مو کلونو کې تر شا پرېښی و، ولسمشر په هغه سانو کې و، ښه ورته یادې وې چې کومې موضوعګانې رامخکې شوې وې. دا کار چې وسو، طالبان په ډیر سوله ییز، یعنې بغیر په زور خو راغلل، خو بغیر له جګړې نه وطن ټول وطن یې ونیوه، په وطن باندې مسلط سول. امریکا چې وکتل افغان پوځ جګړه ونه کوله، دوی خو ویل زمونږ دغه 20 کاله خواري، زمونږ دغه 20 کاله زحمت چیرته لاړه؟ ولې افغان پوځ جګړه ونه کوله؟ ولې افغان پوځ د طالبانو سره ښکېل نه سو؟ د افغانانو وینې تویې نه سولې، افغانان مړه نه سول. نو همدغه وجه وه چې دوی خپل B پلان ته چې مخکې نه یې ورته تیاری نیولی و، د دوی B پلان خو همیشه داعش و اوس هم دا چې په عراق کې هم پیدا کړی و، سوریه کې هم پیدا کړی و، هغه هیوادونه یې په کوم ځای ته ورسول. نو دوی خپل B پلان را مخکې که. B پلان د دوی دا و چې داعش په نوم به یوه ډله بیا وي چې په افغانستان کې سته، دوی به پې حملې وکړي. مخکې له دې چې دوی پې حملې وکړي، د کابل په د ایرپورټ مخکې چې زرګونه خلک جمع سوي وو، هلته دوی خبرداری ورکړه چې داعش حملې کېدونکي دي. هغه یې د دې لپاره ورکړه چې یو دم یې ونه کوي، چې خلک شک ونه کوي چې امریکا و، بیا به وایي موږ درته ویلي وو چې دغه کار کېدونکی ده. خو همغسې چې خلکو ډار نه لرو، غوښتلي اروپا او امریکا ته لاړ سي، د ایرپورټ مخکې یو ډکی بم یې والوځه او نور له ډرون نه او د پاسه نه خلکو ویشتل شروع کړل. راډیوګانو خبرونو کې خو یې ویل چې سلګونه افغانان، خو نه زه وایم زرګونه افغانان شهیدان کړل او خپل هم 5-6 دانې بې پدره، بې مادره، بې موره، بې پلاره مردار کړل او یو طرف ته وغورځېدل. ځکه په امریکا کې نه مور د زوی نه زوی د مور کیسه کې ده، هغوی هسې هم د ارموني اولاد و، هماخوا یو طرف ته وغورځېدل. خو دوی خپل زړونه هغه بغض یې زړه کې و، هغه مردارۍ یې زړه کې و، راویې باستو. ډېر افغانان، بې ګناه افغانان، واړه واړه ماشومان ټولې شهیدان کړل، ټولې بدبخته کړل، ټولې وویشتل. خو په هر صورت یوه دردونکې واقعه وه، خو په ټولو د خدای ورحمیږي، رامخې ته شوله، موږ او تاسو یې وس نه لره. خو له طالب نه یوه ګیله راسي، ته ورته د سپینو سترګې غټ غټ ورته ګورې، ولاړ یې هغه لګیا دلته کوي، پې ورتاو که دا توره خوله دې کلشنکو به دې پې ورتاوه کړی، دا تندي به دې ویشتی و. اوس خو افغان پوځ نه و هلته که نه. خو په هر صورت په دې زه بحث نه کوم چې طالب غیرت څومره ده څومره نه ده، خو هغه یوازې افغان پوځ ته غیرتي و.
خلک یې وویشتل او دغه بې پلان بیا هم په کابل کې په یو کور بمباری وکړه، 10 تنه د یو کور ووژلو، په ننګرهار کې بمباری وکړه، کوم خپل نوي بمونه چې جوړ کړي وو هغه یې امتحان کړه او خپلې وسلو لپاره بازار موندنه وکړه، نړۍ ته یې وښودل چې موږ سره دغه هر څه شته ده، موږ په افغانستان کې راتلونکي هم وغواړو دا کولی شو، ځکه بې پلان همداسې خلاص پرېښوده. دوی ای پلان چې کله بسته شو ماموریت بند شو دا 20 کلن، دوی بې پلان خلاص پرېښوده د دې لپاره چې که دوی وغواړي بیا هم دې هېواد ته راتلی سي، ځکه ویلې داعش وجود لري. نو افغانان یې مړه کړل، وایي داعش وجود لري. د افغانانو مرګ سره سره دوی داخل د ایرپورټ کې، داخل د هوایي ډګر کې چې کومې د افغان الوتکې ولاړې وي هغه دوی داسې وویشتلې، ټکر ټکر یې کړي دي. ما مخکې ویډیو وکتله چې بیخي له کاره غورځولي، مایده کړي دي، ماتې کړي دي، ویشتلي دي، بمونه یې پکې الوځولي، هر څه چې ووایي پې کړي دي په دې باندې، یوازې د دې لپاره چې افغانان ترې بیرته استفاده ونه کوي، افغانان ترې بیرته ګټه وانخلي، افغانان باید همدغسې بدبخته، ذلیله او رذیله واوسي. دا د دې بې وجدانو، بې ناموسو کار او پلان و. خو الحمدلله هر څه چې وکول موږ له دغه پښو نه تېر، دی د خپل سپي وتړي، موږ ته تېر یو. له افغانانو نه مې هیله ده چې اوس سره متحد سي، که طالب ده، که عسکر ده، که عجم ده، که عرب ده، راسي یو سوله ییز نظام جوړ کړي، یو داسې یو نظام جوړ کړي چې ښځې هم پکې حقوق ولري، هم پکې تعلیم وکولی سي. ګوره نړۍ کې چې ښځه او نر کار ونه کوي، یوازې په نرانو باندې دغه نړۍ اوس مخکې نه ځي، په هېڅ هېواد کې مخکې نه تللي. سعودي عرب چې د اسلام مرکز ده، هلته ښځو ته د کار اجازه شته، د موټر چلولو اجازه شته، د سینما ته تللو اجازه شته، ښځو ته ډېرې اجازې شته. طالب چې له هغه نه هم له هغه ځای نه هم بدتر کېږي، دا نو بیخي هغه دنیا موضوع وي، ځکه دی خو په دې دنیا کې هغه اصلي ځای د اسلام د عربستان ده، چې له هغې نه هم دی بدتر کېږي. نو دی خو بیخي نه پوهېږم چې د کومې نړۍ مخلوق وي. خو په هر صورت دغه د امریکا ای او بې پلان و، خو خدای د خیر پېښ کړي چې بې پلان خلاص پرېښی، چې بیرته بیا دا زړه کې بغض او کینه رانسي او بیا حمله ونه کوي. تر هغې چې دی بیا کوم ورانی کوي یا کوم بل کار کوي، هیله د افغانان متحد شوي اوسي او دومره پاور یې پیدا کړی اوسي چې د امریکا ځواب بیرته ورکړي او د امریکا تیارې په هوا کې ورته وولي او په دا ځمکه یې راوغورځوي. مننه ملګرو چې ویډیو م تر اخره وکتله. قربان له مینې، په یو لایک او کمنټ له موږ ملاتړ وکوئ. لاراوی یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. راتلونکي یو نوي ویډیوګانو باندې به ټول سره خبرې کوو. ډېره زیاته مننه. د خدای په امان، تر بلې ویډیو.